افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان. سلام مینه او درنښت هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمند وئ. دوستانو نن راځو یو وړاکی امتحان اخلو. ځان امتحانوو چې آیا څه مو زده کړي دي او که مو نه دي زده کړي. امتحان: لاندې لغتونه په جرمني معنا او په جملو کې استعمال کړئ. دا دوستانو لغتونه دي، دا په جرمني باندې معنا کوي او په جملو کې استعمال کوي. لومړی لغت کور. کور ته په جرمني کې څه وایي؟ دویم لغت قلم. دریم کتاب. څلورم شاګرد. پنځم معلم. شپږم کیله. اووم لاس. دوستانو دا لغتونه په صحیح معنا باندې کتابچه کې ولیکئ. چې کله مو ولیکله په جرمني ژبه باندې هم یې په جرمني ژبه دا لغتونه ولیکئ، هم یې په جملو کې استعمال کړئ. راځئ درس ادامې ته. لاندې جملې په جرمني ولیکئ. دا جملې دي، دا په جرمني باندې څنګه کوئ؟ واړوئ. زه محمد فهیم یم. دا کتاب زما ده. لسم سوال: زه یو شاګرد یم. یولسم سوال: زه مکتب ته ځم. دولسم سوال: هغه څوک ده؟ دا سوالیه ده، فکر مو وي. دیارلسم سوال: دا څه شی ده؟ څوارلسم سوال: ستا وظیفه څه شی ده؟ دا جملې دي دوستانو، اول یې پښتو کتابچه کې ځان سره ولیکئ، بیا په جرمني ژبه باندې ولیکئ چې په جرمني ژبه باندې دغه جملات څنګه لیکل کیږي. راځو د درس ادامې ته. لاندې فعلونه معنا او په جملو کې استعمال کړئ. څکل، خوړل، تلل، خبرې کول، لرل، ویل. دا دوستانو فعلونه دي چې هم یې په جرمني باندې معنا کوي او هم یې په جملو کې استعمال کوي. کوم لغت، کومه جمله باندې که چیرې نه پوهېدلی، کولی شئ کومنټ له لارې ما سره شریک کړئ. زه انشاءالله حتما هلته جواب درکوم. تر بیا او بلې ویډیو، د الله په امان.